که زموږ د چینل ویډیوګانې د لومړي ځل لپاره وینئ نو هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دغه سور بټن کېکاږئ، همدارنګه دغه د ګنټې نښانه کېکاږئ تر څو د هرې نوې ویډیو په باره کې خبر سئ. سلامونه دې در ورسیږي دوستانو. نن ورځ غواړم د یاداشتونو د کتابچې او یا د ګوګل کیپ په باره کې وغږېږم. ښایي مثلا تاسې په کور کې واوسئ، تاسې ته د سودا لپاره یو لیست درکړي. هغه مخکې خو داسې کار کېده چې دا خلکو به په خپلو کتابچو کې لیکه او یا به هم نه لیکه، بازار ته به لاړه، یو دوه شیان به یې واخیستل، درېیم شی به یې هېر و او یا که چا په کتابچه کې لیکلی و هغه به ښه وه. خو اوس خلک کتابچې او قلمونه دومره له ځان سره نه ګرځوي، موبایل لري، موبایل ټول کار اسانه کړی دا مشکل نشته. راځو دویم مثال دا دی چې مثلا که چېرته تاسو په چا باندې قرض وي او یا د چا په تاسې باندې قرض وي نو کولی شئ چې یاداشت کړئ او دا یاداشت به هېڅ نه ورکېږي، یعنې درنه اخکېږي به نه. مثلا که کتابچه له تاسې ورکه شي نو یاداشتونه خو ختم سول، بیا به تاسې چېرته پسې ګرځئ. خو داسې ده د انټرنیټ په واسطه او یا که موبایل اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او د انټرنیټ سره یې ورې وصل کړئ نو دا به همیشه هملته وي. بیخي که ستاسې هغه موبایل ورک شي نو کولی شئ د خپل اکاونټ له لارې هغه د یاداشتونه راواخلئ او هر شی به هملته وي. نو د دې په خاطر چې دغه طریقه در وښیم، راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو یوې خبرې ته مو فکر وي مخکې له دې نه چې موږ د دې یاداشت کتابچې او یا د ګوګل کیپ نه استفاده وکړو، ضرور ده چې موږ باید د ګوګل یا جیمیل اکاونټ ولرو او داخل سوي یو. که داخل سوي نه یو باید لازم ده چې داخل شو. که ګوګل پلی سټور کې مو هغه ایمیل او یا هغه نمبر ورکړی او پاسورډ ورکړی وي، دې ته د جیمیل اکاونټ وایي یا د ګوګل اکاونټ وایي. نو راځه زه خپل آی ډي ته لاګین کېږم، راځم لیکم خپل ایمیل لیکم، تاسې کولی شئ چې دغلته نمبر هم خپل ولیکئ، نیکسټ وهو او راځو خپل پاسورډ ورکوم. نیکسټ وهم یعنې خپل آی ډي ته داخل شو. اوس کولی شو د دې لپاره چې موږ دغه د یاداشتونو کتابچه او یا ګوګل کیپ واسکو نو موږ باید څه وکړو؟ راځو ګوګل ته. ګوګل زیاتره خلک پی پی کې یا ګوګل کروم ورته براوسر د هغه راخلاصئ یا په ګوګل کې همالته موبایل کې داسې علامه وي دا ګوګل ورسره لیکلی او داسې یو هغې خالي باکس غوندې دلته به راسئ، په دې هغه خالي باکس کې به ګوګل کیپ ولیکئ او دغه علامه به پسې اوکې کړئ. کله پسې اوکې کړه دلته دوه شیان راځي. دغه اول هغې څه ده لینک څه ده، دغه تاسې ډایرکټ ولي ګوګل پلی او یا پلی سټور ته. نو له هغې چې نه تاسې کولی شئ د ګوګل کیپ یا دغه د یاداشتونو د کتابچې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. او که چېرته مثلا نه غواړئ چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او د انټرنیټ له لارې فقط ویب سایټ ته ورسئ نو بیا به دغه دوهم لینک اوکې کړئ. د اپلیکیشن او د دې ویب سایټ ترمنځ کوم فرق نشته، خو زه غواړم چې تاسې ته یې د ویب سایټ له لارې وښیم. ورځو ویب سایټ ته، ګوګل کیپ ته. اول کې دغه شیان راځي چې مثلا تاسې شی نه وي نوټ مو نه وي لیکلی نو همدا شیان راځي. راځو ورته لیکو نو تھینکس ورته وایو او دې ته وایي چې ګاټ اټ. راځو اول مثلا که تاسې وغواړئ کوم څوک مو قرضداری واوسي او یا مو له چا نه قرض اخیستی وي او غواړئ چې دغه یاداشت له تاسې نه ورک نه سي. مثلا ځینې خلک په کتابچه کې لیکي خو هغه ترې ورکېږي، د وخت په تېرېدو سره ترې ورکه سي نو بیا به دا معلومات چېرته ګوري؟ معلومات خو بیا لاړل. او یا مثلا تاسې د مثال په ډول کور کې یو درته وایي چې مثلا دغه سودا راوړه، لیست درکوي او
تا ته بیا مثلا چې بازار ته لاړ سې لیست درته معلوم نه یا درنه هېر سي نو د دې په خاطر چې د هېرېدا له مشکل نه خلاص وو نو راځئ زه به درته وښیم چې څنګه دا کوی سو. راځو اول مثلا دغه د سودا د لیست یو نوټ جوړو یا یاداشت جوړو. راځو دلته لیکو ورته. اول سر کې باید موږ ولیکو پښتو باندې مثلا د سودا لیست دغه مثلا دغه ټایټل څه یا دغه غټ ټکي څه کنه یا عنوان څه. راځو دلته ورته لیکو مثلا په دې سودا کې اوس مثلا موږ ځینې شیان دي چې هغه اخیستل غواړو. راځو دغه علامه به وکیکو په دې کې به دلته کته راسو دغه شو چک باکسز دا به وکیکو. کله چې دا وکې کړه مثلا لیکو سودا کې موږ ته ویلي دي چې پیاز راوړه دا به پسې وکیکو. راځو دویم ته مثلا بادرنګ راوړه مثلا ځینې نور شیان دوستانو ښه والی په څه شي کې ده؟ ښه والی په دې کې ده چې مثلا تاسې دا نوټ ولیکه او لاړئ بازار ته مثلا یو شی مو واخیست د مثال په توګه پیاز تاسې واخیستل راځو هماغه به اوکې کړئ ټک مارک هم سې کړه. دغه دلته اوس لیکل سوي چې پیاز باندې ختم وینې دي چې خط پې تېر سي یاره دا شی خو واخیستل څه. ځو مثلا دویم بادرنګ ته دا هم واخیستل څه او ځینې نور شیان پاتې دي نو دلته درته ښیي چې تو کمپلیټډ آیټمس یعنې دغه دوه شیان اخیستل سوي دي دا یو پاتې ده. نو تاسې په راحت او اسانۍ سره کولی شئ دغه لیست جوړ کړئ. راځو دویم لیست جوړو مثلا د یو قرضداري په باره کې مثلا لیکو د مرجان یاداشت. راځو دلته ورته لیکو مثلا تاریخ به اول هغه تاسې زړه داسې په څه رقم یې جوړول غواړئ خو مثلا زه لیکم چې 500 نغدې بیا راځو 600 مثلا د کالیو لپاره او داسې نور. بل ښه والی څه شی ده کولی سو دغه یاداشتو ته رنګ ورکو. نو مثلا که د قرض کومه برخه یې هغه ته ځان ته رنګ ورکو د کور د سامان یا نور د سودا لیست یې هغه ته ځان ته رنګ ورکو. نو راځو اول دغه هغه وکیکو. نو راځو مثلا زه غواړم دې ته دغه رنګ ورکم دا به وکیکم. پیس کوئ چې موبایل کې هم دا عین شی وکړئ یعنې زه موبایل کې هم خو د دې په خاطر چې ته ویښیم در زده یې کړم نو دغه علامې زه کاروم. نو راځو دغه یو څه د یو کې مثلا ته غواړې د دې رنګ بدل کې راځي مثلا زیړ رنګ ورکړئ. نه زیړ مې خوښ نه څه دا رنګ ورکوم دا مې خوښ نه څه دا رنګ. نو دوستانو بس بل هر وخت چې تاسې وغواړئ چې هر چېرته ویه دا نوټونه به مو نه ورکېږي تر څو یې تاسې خپله له منځه وینسئ. او څنګه یې له منځه وړی سو مثلا دغه د سودا لیست ما پوره که دا شیان ما واخیستل ګورې دا ټول شیان باندې خط کش بادرنګ او پیاز او ځینې نور شیان دا لیست پوره سه د سودا. نو په دې به زه څه شی وکړم چې پوره سوی. نو راځو دلته دې باندې چې کلیک وکړې دا هغه بټن ووایي نو راځي دلته ډیلیټ نوټ یعنې دغه یاداشت ختم که دا ختم سه. نو یا مثلا په غلطي کې درته وایي چې ولا دا نوټ مې چټي هغه که ډیلیټ که نو بیا کوی شئ چې ټراش ته لاړ شئ. دلته به راځئ ټراش هغه مخکیني نوټونه به دې هم ښکاره شي درته دا نوټونه ما مخکې مثلا زیات نوټونه نیولي دا دلته راځي یعنې دا ډیلیټ شوي خو هغه څه وایي په هغه خزرداني کې پاتې یا ریسایکل بین کې یا ټراش کې پاتې. خو که چیرې وغواړئ د دې ځای نه هم دا سامان لرې کړئ نو امټي ټراش ووایه امټي ټراش دا به هم ډیلیټ شي. نو زه بېرته خپلو نوټو ته یا یاداشتو ته
دا مثلا د مرجان یاداشت ده، دا ټول حساب دلته لیکل سوی ده او همیشه چې تاسې وغواړئ دا به راځي او تاسې نه به دا نوټونه نه ورکېږي. کولی سئ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، بیا که انټرنیټ ونه لرئ هم دا یادښتونه به یې تاسو سره وي، درنه ورکېږي به نه. نو دا ډېره یوه ښه طریقه ده. نو مثلا بل وخت زه ځم ګوګل ته ځم، ګوګل کې بیا ګوګل کیپ وایم، وبه ګورو چې دا نوټونه ورک سوي دي او که نه. ګوګل کیپ اوکې، یعنې مخکې مې هم درته ویله که چېرته اپلیکیشن ډاونلوډول غواړئ نو رابسئ دلته. راځو ګوګل کیپ ته او دا به وایي نو تھینکس. یاره د مرجان یاداشت هملته پاتې ده. نو ډېره زبردست طریقه ده او حتما له دې اپلیکیشن نه فایده واخلئ، ګټه ترې واخلئ. بل وخت به مو نه کوم یاداشت له یاده وسي، نه به کوم لیست به هم د سودا له یاده وسي. نو که چېرته هم دا ویډیو خوښه سوي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ